د بد نظرۍ علاج یو انسان دی غټ دی او که هغه ماشوم دی نظره شي د هغې علاج به صحیح. موږ مخکې ورځو کې د نظر د لګولو د دې حقیقت بیان کړی و چې دا څومره ضرر لري. په هغې کې موږ دا ویلي چې په صحیح حدیث کې دی انسان قبر ته نه باسي او اوښ کټۍ ته نه باسي. بیا ډېر مسلمانان نورونه هغې دا پوښتنې کړې وي چې د دې علاج د ګوره عزتمندو یو خو دا دی چې سړی نظره شوی نه وي د هغې نه مخکې علاج هغه دا دی چې موږ مخکې ویلي بعضې اذکار دي هغه وایي د آخري صورتونه دا سړی هر مونځ نه بعد یو ځل او ماښام مونځ سهار مونځ نه بعد درې ځله وایي او نور دعاګانې هم به وایي. خو دلته زما مهمه دا ده چې سړی نظره شو یو ماشوم نظره شوی دی یو سړی نظره شوی دی د دې علاج څه شی دی؟ ځکه ډېر کله سړی په ډاکټر ګرځي او علاج نه کېږي. نو دې علاج دا د عزتمندو په حدیثو کې چې دا چا نظره کړی هغه سړی تا ته معلوم وي ګمان دی پرې راغلی لکه هغه اوس تا سره ماشوم دی اوس یو سړی تیر شو او تا ته پته ولګېدله چې د هغې نه بعد مریض شو سړي ته حالت لګېږي پته لګېږي هغې مسلمان ورور ته به ویې چې راشه او اودس وکړه هغه به اودس وکړي او د هغه د اوداسه اوبو که هغه د لاسونو وي که د مخ وي دا به په یو لوښي کې واچوي او هغې سره به نورې اوبه هم ګډې کړي که غټ سړی وي او که ماشوم وي دا به پې څه وکړي ولامبي. نو باذن الله مکمل به دا ښه کېږي او دا صحیح احادیثو کې دا اوس هم تجربه ده چې دقسې ښه کېږي بل علاج نه وي. صحیح حدیث دی وایي نبي صلی په زمانه کې به داسې صحابي فرمایي کان یؤمر العائن وایي هغه سترګو والا کوم چې هغه زهر لري په سترګو کې هغه ته به امر کېدلی شو فیتوضأ هغه به اودس کوو فیغتسل منه المعین بیا به د هغې نه هغه چا باندې چې سترګې لګېدلي هغې به څه کول لمبلې پې. نو دا ضرور ده دغسې به کوي. اودس هم کولی شي که اودس نه کوي یو سړی دی اوس عام زموږ په پښتنو دغه کې مشکل دا دی که ورته وویل چې ستا سترګې لګېدلې دي نو بیا خو به ګیلې خو به هغه کوي او تاویږي به درپسې هغه چې زما څنګه سترګې لګېدلې دي. نو په کار دا د عام دا ده چې ښه زما سترګې لګېدلې دي بس الله دې ما ته هم بخښنه وکړي الله دې دا ښه کړي زر دې راشي اودس دې وکړي او چې مسلمان هغه ضرر ختم شي. لیکن زمونږ جهالت ډېر زیات دی دغ کېږي. نو ښه طریقه دا هم ده که په یو طریقه کې د سړی ووایي چې لکه دې سړي ماشوم ته دې لږ اوبه واچوه اودس اوبه واچوه یا هغه په کوم ځای باندې ناست دی هغه په کوم ځای باندې ناست دی د هغه بدن هغې باندې اوبه واچوه هغه اوبه دغه کړه همدغه رنګې د هغې جامه د بدن نه لګېدلي پرتوګې لګېدلی دی لاندې بنین دی دا ولګېږي هغه اوبو کې دغه که هغسې نه خپل یو دغه راواله یو ټوټه راواله د هغې بدن پورې په یو طریقه باندې ولګوه لاس یې خپۍ وغیره یې پورې ولګې او هغه بیا اوبه پکې واچوه هغې نه دې بیا ولامبي ځکه دا نور حدیثو کې هم دغه د کفړو خبره راغلې ده. دا د سترګو قوي علاج دی او نبوي علاج دی د دې نه بغیر نه د دنیا په ډاکټرانو باندې ښه کېږي چې په سترګو والي نه په بل څه باندې ښه کېږي د دغې طریقه ده. بله مهمه خبره ورسره دا هم واورئ هغه دا ډېر خلک داسې کوي د لارو ته څه هغه بوټي شانې راوباسي او لوګي کوي دا ټولې عبث د جهالت طریقې دی. اوس هم زموږ ډېر مسلمانان په دې باندې اخته دي دغه هېڅ فایده نه کوي لوګي شنه لوګي دي ختلي او هلته دغه واچوه دلته دا واچوه دا نبوي صحیح علاجونه دي دا وکړي مشکل به ختم شي. او که د کوم ورور سترګې لګېږي هغه ته پته یې مو مخکې ویلي چې هغه به بارک الله وی الله دې برکت درله په دې شي کې واچوي او بل نه دي خفه کېږي که مطالبت یې وشي نو نه دي خفه کېږي چې هلکه زه ولې زما سترګې لګېدلې دي او ډېر کرته سترګې ګوره سړی د خپل هم لګېږي خپل پلار سترګې هم په زوی لګېږي بلکې ابن قیم رحمه الله وایي کله سړی خپل هم ځان نظره کولی شي دا ډېر اوږد باب دی. خل مهم لنډه دا شوه چې مقصد زما دا دی که د کوم ورور سترګې لګېدلې وي او بیا دې په دې نه خفه کېږي چې هغه راشي اودس وکړي او که بیا هم خفه کېده نو دغه اسانه طریقې دي کوم ځای ناستي یا خپل یو جامه رومال ټوټه د هغه په بدن وسولوه ویې لګوه او اوبو کې واچوه او په هغې باندې دې ولامبي د الله فضل سره ټیک ټاک روغ جوړ به شي انشاءالله.